ننګرهار کې پر طالبانو خونړی برید او د پخوانیو پیلوټانو د راتلو دوام جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. جلال آباد ښار کې د یو وسلوال برید پر مهال 2 طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. یوې باوري امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط نن شنبه شپږم د حمل اطلاعات روز ورځپاڼې ته ویل چې تېره شپه د جلال آباد ښار د 4مې ناحیې اړوند زرین آباد سیمه کې یو ناپېژانده وسلوال کس پر طالب سرتېرو ډزې کړي چې پر مهال یې 2 طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. سرچینې د نورو معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه خو ویې ویل چې د یادې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. بل لور ته د ننګرهار د سیمه ایز روغتون یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط اطلاعات روز ورځپاڼې ته ویل چې د پیښې له ځایه ورته د 3 تنو مړي او 2 ټپیان راوړل شوي چې ټول طالبان دي. بلخوا د هوایي ځواک یو تنبل پیلوټ بیرته هیواد ته راستون شوی دی. د هیواد د هوایي پوځ یو بل پیلوټ بیرته هیواد ته راستون شوی دی. دفاع وزارت ویلي چې د تیر جمهوریت دولت د هوایي ځواکونو یو تن پیلوټ چې واک ته د امارت اسلامي تر رسیدو وروسته جرمني ته کډوال شوی و نن بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای بیرته هیواد ته راستول شوی دی څو خپل کار پیل او د افغانستان په پرمختګ کې ونډه واخلي. دفاع وزارت ټینګار کړی دی چې دوی له ټولو هغو مسلکي کادرونو او هیوادوالو چې د دښمن د تبلیغاتو ښکار شوي او له هیواده بهر ته پناه وړي هیله کوي چې هیواد ته راستنې شي او د دولت په بشپړ ملاتړ سره په سوله او امن کې خپل کار او ژوند ته دوام ورکړي. د یادونې وړ ده چې ملا یعقوب تر دې وړاندې ویلي و چې هڅه کوي له هیواده تللي پیلوټان بیرته هیواد ته راوغواړي. درنو لیدونکو تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.